دي کدی په مونږ گزارو مو کینو مونږ به خیر دی دا د دې غریب خبره نه ده دا بازار کې دا شی عام شوی دی او دا شی چې دلته کلیام پروت دی دا اوس ته ویلی شي دا څه ته شي بس تاسو کوم لاړه حیا لاړه یوازې د سنې دي هر چا څه دي د سره نه دي دا د معاشره کې ګوره زمونږ د خبرې مطلب دا دی که نه د خبرې مطلب دا دی مونږ د خبرې مطلب دا دی مونږ چې دا شی قسم دی دې ته زمونږ خیال نه دی دې ته زمونږ خیال نه ځي ګوره دا شپه چې کله راځي که نه نو په دې سړی نه پوهېږي د رڼا نه ورو تیاره شي نو دا شی مونږ ته رادننه کېږي مونږ ترې نه نیو روپۍ دوه وړمه خپل کور ته وړم که نه حق یې ګټې له راوتی ده حق یې حلال دی خو زه وایم چې لږونه کې په دایره کې نو ښه به په دایره کې نو ښه خبره ده سیر ته پراته یې ښایي زمونږ په دې بازارونو کې دا شی ډېر زیات کولیام لګېدلی دې باره کې نو بس دا خو ډېره بې حیایي خو ډېرې ښکاره لګېدلي دغه لګېدلي دا بس هر څوک پوهېږي چې څه ته اچوي هر څوک به پوهېږي لاړه حیا لاړه خو دا شی چې دلته کولیام پروت دی دا زنانه دا اوس ته ویلی شي دا څه ته شي بس تاسو کوم پوهېږي ورور ته دې باره کې څه ویل غواړي هېڅ هم پکې نه وای هېڅ هم پکې نه وای زه به چې تاسو نه وایي زه پې هم نه وایم پرې محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کړئ قدرمنو زمونږ معاشره زمونږ عوام ډېر زیات بې حیایي طرف ته تللی دی بې حیایي طرف ته داسې تللی دی چې زمونږ په بازارونو کې زمونږ په دې خوشه بازارونو کې مونږ وګورو که نه نو حالات ډېر زیات ګډوډ شوي دي قدرمنو کله چې یو قوم بې حیا شي نو بیا د خیر تمني پکار بیا د کاڼو انتظار به کوي چې کاڼي به کله راوري نو راځئ دا حالات تاسو ته ښیم زمونږ په دې بازارونو کې چې څه روان دي او څه کېږي نو دا مونږ ته لږ لږ رادننه شو خو مونږ ترې خبر نه یو په مزه مزه څنګه چې د تیارې نه رڼا جوړېږي نو دغسې زموږ د معاشرې د ډېرې برایانې ډېر بې حیا څیزونه راغلل خو مونږ ترې نه خبر نه یو راځئ تاسو ته ښیم چې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی خیر دی امن وخت ساعت ښه تېرېږي خیر دی دا راته ووایه چې زمونږ دا معاشره کم خوا روانه بې حیایي زیاته شوه که نه دینداري زیاته شوه ډېره صاحب دینداري هم زیاته شوه بې حیایي هم ډېره زیاته لږ رانږدې شه لږ رانږدې شه د دینداري هم ډېره شوې ده خو عمل نشته بې حیایي هم ډېره زیاته شوه بې حیایي زیاته شوه او ډېره زیاته شوې مین ټاپک له راځم دا ورور خو ما له خبرو له ټایم رانه کړو تا سره یو څو خبرې کول غواړم زمونږ په دې بازارونو کې دا شی ډېر زیات کولیام لګېدلی دې باره کې نو بس دا خو ډېره بې حیایي خو ډېرې ښکاره لګېدلي دغه لګېدلي او د شي در پر دا بس هر څوک پوهېږي چې څه ته اچوي دا هر څوک پوهېږي څه ته هر څوک به پوهېږي روپۍ دوه وړمه خپل کور ته وړم که نه حق یې ګټې له راوتی ده حق یې حلال دی خو زه وایم چې لږونه کې په دایره کې نو ښه به په دایره کې نو ښه خبره ده سیر ته پراته یې ښایي یو 2 منټه راکې راله نه تا نه خرابوم قسم په خدای که ستا غریبۍ پسې خانه زه وایم چې معاشره مونږ ولې کم خوا سیستم څنګه روان دی ښه روان دی نه سیستم دا زمونږ وروڼه دي که دی په مونږ ګزارو مو کینو مونږ به خیر دی دا د دې غریب خبره نه ده دا بازار کې دا شی عام شوی عام شوی دی یوازې د سنې دي هر چا څه دي د سره نه دي دا د معاشره کې ګوره زمونږ د خبرې مطلب دا دی که نه زمونږ د خبرې مطلب دا دی مونږ د خبرې مطلب دا دی مونږ چې دا شی قسم دی دې ته زمونږ خیال نه دی دا زمونږ غلطي نه ده دې ته زمونږ خیال نه ځي ګوره دا شپه چې کله راځي که نه نو په دې سړی نه پوهېږي د رڼا نه ورو تیاره شي کله سهار کېږي نو تیاره ورو ختمېږي نو دا شی مونږ ته رادننه کېږي مونږ ترې نه نیو خبر
خو دا شی چې دلته کلیام پروت دی دا زمونږ زنانه دا اوس ته ویلی شي دا څه تاسي بس تاسو کو پوهېږئ ورور ته څه دې باره کې څه ویل غواړې هېڅ هم پکې نه وای هېڅ هم پکې نه وای زه به چې تاسو نه وایي زه پې هم نه وایم پرېږدې اچھی طرح یاد رکھنا قیامت کے دن جس شخص کے چہرے پہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے نشانات نہیں ہوں گے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ان علماء کو خدا کے لیے اکیلا نہ چھوڑو, ختم نبوت کے محاذ کو مذاق نہ سمجھو. یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ناز کا مسئلہ ہے. خدا کی قسم اس مسئلے پہ آنچ پڑتی رہی ہماری کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا, ہمارا کوئی شعبہ ٹھیک نہیں ہوگا. آج این جی اوز کے ذریعے سے, ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جاؤ اداکاروں اور فنکاروں میں تمہیں قادیانی ملیں گے, ڈانس کرنے والوں میں تمہیں قادیانی ملیں گے. جس شخص کے چہرے پہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے نشانات نہیں ہوں گے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ان علماء کو خدا کے لیے اکیلا نہ چھوڑو, یاد رکھنا قیامت کے ختم نبوت کے جس شخص کے چہرے پہ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے نشانات نہیں ہوں گے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ان علماء کو خدا کے لیے اکیلا نہ چھوڑو, ختم نبوت کے محاذ کو مذاق نہ سمجھو. یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ناز کا مسئلہ ہے. خدا کی قسم اس مسئلے پہ آنچ پڑتی رہی ہماری کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا, ہمارا کوئی شعبہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.